نن ورځ بیا ډیره شرمیدونکې پیښه په افغانستان کې وشوه. ملګرو په زابل کې والي او د وکیلانو ترمنځ سخته خونړۍ جګړه وشوه. دا جګړه په څه شي رامنځته شوه او ولې؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې له حقیقته مکمل خبر شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. کفار له مسلمانانو سره مرسته کوي، خو بدبخته مسلمان بیا د غریب او بیچاره ملت د مرستې پیسې پټوي، خو خدای دوی هم وشرمول. نن سهار د زابل ولایت مرکز کلات ښار کې د ولایتي شورا دفتر دننه د والي رحمت الله یارمل او د ولایتي شورا د رئیس عطاجان حق بیان د ساتونکو ترمنځ اخډب او وسلواله نښته رامنځته شوې ده. د زابل والي رحمت یارمل وایي چې په کلات ښار کې د ولایتي شورا نننی جنجال او وسلواله نښته کې ککړ نه دی، بلکې په خبره نننۍ جګړه د ولایتي شورا د رئیس او یو شمېر نور وکیلانو ترمنځ وه. نوموړی زیاتوي د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان د شورا پر نور وکیلانو د سپکو او درنو وسلې ډزې کړې دي، خو د وخت مرجوب له پاکلې معلومات نه دي ورکړي. خو د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان د والي څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې والي د ځینو غلو وکیلانو په مرسته غوښتل د کورونا په پیسو کې درغلي او فساد وکړي او په ولایتي شورا یې په زور تایید کړي. نوموړي دغه راز په کلات ښار کې د نننۍ وسلوالې نښتې پړه پر والي ور واچوله او زیاته کړه چې دا ټول هر څه د والي په لمسون او هڅونه ترسره شوي دي. د زابل والي رحمت الله یارمل چې د جمعیت ګوند مرستیال مشر کلیم الله نقوي په سپارښتنه د زابل والي ګمارل شوی، د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان چې د کندهار د امنیې قومندان جنرال تادین خان له نږدې ملګرو څخه ده سره یو شمېر پروژو له امله ښکر پښکر دي چې دواړه لوري یو بل پر فساد او غصب باندې تورنوي. دا بدبختي به کله ختمیږي؟ مسلمان په مسلمان ظالم ده. که چیرې دا حالت روان وي نو خدای که به وطن کې صلح راشي، آرامي به راشي، تر څو چې دغه خاینین وي ښه ورځ به افغانستان ونه ګوري. درنو لیدونکو تاسو څه نظر لرئ د دې په پیښې په هکله؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.